دا عجزي نه تواضع دا د بندگانو ښایست دی چې کله ویلی شي چې زه بنده یم ته بنده د بنده ټکي سره عجزي مزه کوي بنده شو معنی چې رب دې شتي مخلوق یې نو معنی ده چې خالق دې شتي نو چې ته مخلوق یې ته بنده یې ته عبد یې نو بیا تا پورې عجزي خوند کوي عجزي د الله سره عجزي د مخلوق سره د الله په مخ کې عجزي یعنی الله ته ځان ذلیله کول د هغه بندګي کول دا عجزي د الله سره د مخلوق سره بیا بل عجزي ده چې ته هغوی باندې تکبر ونه کړې په هغوی ځان اوچت ونه ګڼې او تفصیل مخکې را روان دی دا عجزي او تواضع دا وصیت دی د الله د طرف نه چې په ځان کې راولي یو څو ایتونه ته وایم او بیا به حدیثونه له راځو رب العالمین سوی خپل پیغمبر ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا وایي په سورة الشعراء کې دي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين پیغمبره دا کوم مؤمنان چې ستا تابعداري کوي او دا پته چې ایمان راوړی د خپلې وزرې به ګوره دوی ته کوزې ساتي وزرې کوزې ساتل څه مطلب عجزي به کوي دا وصیت د الله عامو خلکو ته صرف نه دی بلکې دا پیغمبرانو ته هم دی پیغمبر د مؤمنانو سره به عجزي کوي او بیا د پیغمبر ناشنا عجزي وه هغه موضوع کې که موږ ورننوتو نو نه ختمېدونکې خبرې دي بیا الله سوی به بل ځای کې سورت بني اسرائیل کې ولا تمش في الارض مرحا مگر زه په تکبر سره په دې ځمکه کې څه مطلب شو عجزي کوه چې وایي تکبر مه کوه په خپله به کې دا خبر رالی چې عجزي کوه انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نه دا ځمکه شلولی شي او نه د غرونو نه دنګېدی شي بسي چې تکبر کې سبحان الله سورة المائده کې الله د مؤمنانو یو صفت ذکر کړی دی یاد یې کوي ګوره الله وایي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اے ایمان والو که پتاسو کی چا دا دین پریخو کنه او مرتد شو الله زموږ د ټولو ایمانونو حفاظت وکړي دا د الله بې پروايي ده ګوره الله وایي که تاسو کې یو سړی مرتد شو که نه هېڅ پروا مې نشته داسې قوم به راولم بل چې هغوی به د الله سره محبت کوي او الله به دغه قوم سره محبت کوي ښه چې الله ورسره محبت کوي او د الله سره محبت کوي دا به عام خلک وي ډېر اوچت خلک وي نو د دوی صفت واوره د دې دپاره مې دا آیت وي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مؤمنانو د پاره به ډېر نرمي د کافرانو د پاره به سخت وي دا به د دیندارو خلکو صفت یې الله وایي چې ځای راوله مؤمنانو په مخ کې به نرمي عجزه به وي سختي به د هغوی د دین د دشمنانو سره نن سبا خو بعضو خبره بالکل الټه کړې د الله د دشمنانو سره پوره نرمي ها د مسلمان سره چې بیا څومره سختي کولی شي ویې کوی دا د مؤمنانو صفت دی چې دی به عجزي کوي د مؤمنانو سره الله څه وایي د آخرت چاله ورکوي ګوره تلک الدار الاخره دغه کور د آخرت دی نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض الله کور د آخرت ګوره زه هغه چاله ورکوم چې په ځمکه باندې لویي نه کوي چې په ځمکه باندې لویي کوي کور د آخرت ورته نه میلاویږي کور د آخرت جنت جنت چې غواړي په ځان کې به عاجزي راوړي تکبر به د ځان نه وباسي رب العالمین څه وایي فلا تزکوا
أنفسكم الله وی د خپل ځانونو ډېر صفتونه مه کوئ ګوره کوم سړی چې عجز وي دی د خپل ځان صفت نه کوي چې د ځان صفتونه ډېر کوي که نه ما داسې ما دینداري م یادوي خپله دنیا م یادوي د عجزه انسان نه وي عجزه انسان د خپل ځان صفتونه نه کوي فلا تزکو انفسکم الله د خپل ځان صفتونه مه کوئ هو أعلم بمن اتقى أغلى پوده چه سوک دیندار ده زړونو حقیقت خو الله ته معلوم دی ته ما ته مخامخ څه صفتونه کوې زه خو ستا زړه نه پېژنم او نه راته ستا زړه معلوم دی معجزي رب العالمین د خپلو خاصو بندګانو دا صفت ذکر کړی سورة الفرقان په دې کې الله د خپلو خاصو بندګانو با صفات ذکر کړي اولنې صفت یې ذکر کړی دی وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا د رحمان خاص بندگان هغه دي چې په ځمکه باندې ګرځي نو ډېر په عاجزۍ سره ګرځي او کې تکبر نه وي هغه ډېر نرم خلک وي هغه ډېر عجزه خلک وي هغه د سختۍ نه هغه د تکبر نه هغه د لویۍ نه د هر څه نه هغه پاک رب العالمین د صحابه کرامو شان ذکر کړی صحابه کرام هغه خلک چې الله غوره کړي دي د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرتیا دپاره الله سوی محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله محمد صلى الله عليه وسلم دا الله پیغمبر دی او دا هغه چې کوم ملګري دي سخت دي د کافرانو په مقابله کې رحماء بینهم خپل منځ کې ګوره سم مهربانه دي یو بل سره عاجزي کوي مهربان انسان هر چې کله عاجز وي متکبر سړی مهربانه نه وي دا الله شان ذکر کړی د چا د صحابه کرام د هغوی شان دی حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امام مسلم دا حدیث راوړی ان الله اوحى الي ان تواضعوا دا حدیث زم چې په زړه ولیکئ ان الله اوحى الي ان تواضعوا الله ما ته وحي کړی ده چې په ځان کې عاجزي راولئ الله وحي کړی ده حتى لا يفخر احد على احد یو کس په بل باندې ګوره ځان لوی نه ګڼي دې ته عاجزي وایي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې دا بس کسان دا وایي که زه چېرته عاجزي وکړم کیدای شي دې د لاسه زه څه شم سپک شم ښه دا د دیندارو خلکو سوچ نه دی ګورئ وادي وري هغه څوک چې څوک وایي چې زه عاجزي وکړم زه به سپک شم لکه ته اوس مجلس ته ورننوتې ښه عزتمن سړی ته ښه قدرمن او د ځان نه کمزوري کس ته ځای پرېږدي او بل مخکې کې تاسو مخکې شي ته د هغه نه عزتمن یې ته د هغه نه اوچت په علم کې په ایمان کې په تقوا کې په مال کې په شهرت کې په جیداد کې په رعب کې په دبدبه کې په هر څه کې او تا هغه ته تا شروع کړي الله اکبر دا کوم خوی دی څومره مزه کوي څومره مزه کوي چې ته اوچت یې او ستا هغه اوچتوالی دې سره ښه اوچت شي چې ته د ځان نه کمزوري کس ته وایې چې ته زما نه غوره یې حتی دا بېدینه خلک چې دا دین نه چې نه خبر دوی دا ذلت دی دا نه واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی حدیث کې راځي ما تواضع احد لله الا رفعه الله چا چې د الله دپاره په ځان کې عاجزي راوستې ده رب العالمین اوچت کړی دی او عزتمن کړی دی دا خو واضح خبره ده کوم سړی چې عاجز دی د هر چا سره چې ښه خوی کوي تکبر پکې نه خلکو سره محبت کوي که نه کوي کافرانو سره محبت کوي د ټولو په خوله یو ټکی چې د سړی څه دی عاجز دی تکبر پکې نشته د عزت ول الله ورکوي په عاجزۍ سره ګوره ذلیله کېږي نه په عاجزۍ سره عزتمن کېږي
خدرنیږي ستا په مال به څوک څه وکړي او ستا په شهرت او په دبدبه به څوک څه وکړي چې تا کې اخلاق نه تا کې عاجزي نه ځان سره د هر څه جیب کې کېږده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په دې مخلوق کې زیات عزتمن تاسو څوک معلوم دی الله اکبر حدیث کې راځي انس بن مالک رضی الله عنه وایي او دا حدیث په صحیح بخاري کې دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې ناست و ملګرو سره ناست څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا سره صحابه کرامو سره په مخلوقاتو کې اوچت مخلوق ناست دی د هغه مخلوق سره ناست دی چې هغه پیغمبرانو پسې اوچت خلک دي دا څومره اوچت مجلس دی وی په مدینه کې یوه ښځه وه د دماغ یې لږ خراب ووی مشهوره وه په مدینه کې لکه علاقه کې کلي کې کله یو سړي دماغ خراب یا یو زنانه هغه مشهور شي چې پلانې لیونې مدینه کې هم داسې یو وینځه وه چې د هغې دماغ خراب یو روایت کې راځي داسې مکمل خراب نه خو دماغو کې څه چل و یعنی دماغ یې په ځای نه و پوره برابر نه وی دا براله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست الله اکبر یعنی سړی وایي چې ځان مې قربان کړی دغه انسان په دې خپو کې اشاره به ورته وکړی راشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مسکی شو ملګرو ته به وکړو ته وایي زه راځم داسې وایي لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاس نه ونیو فتنطلق به حيث شاءت بس بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره روان و هغه به روان کړی وایي زه درته خبره کوم بو بیت لرې د مسجد نبوي نه خبره به څه خبره نه وه بس بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وشو خبره وشو بیا به راغی جومات ته به راننوتو مسکی و هغه زړه هولوي نه شو ماته ویلی هغه وایي زه خبره کوم دې ته وایي اوچت انسان ته څه یې او څه به دې حیثیت یې مړ او څه به دې مال او څه به دې جایداد وي چې ستا خواله سړی راشي او ستا طبیعت خراب شي او غوا کوو دا د بیارانو دا غریبانان او دا کمزوري او دا خو داسې او دا دغه دا دی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي انس ابن مالک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله روان زه به ورسره روان مدینې په دې کوڅو کې ماشومانانو باندې به تېرېدو دوی سره به هم دعا سلام کول دا دی درون انسان ماشومانانو سره به دعا سلام کول په سر به ورله لاس راښکوه څنګه یې ښه ماشوم سره دا د عاجزي ازدک عاجزي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم